د نوین اړوند د پېښور زلمو لوبډله د نهم ځل لپاره نیمه پای لوبې ته ووتله. د پاکستان سوپر لیګ یا PSL د دوام په درشل کې د نوین الحق اړوند لوبډلې د نهم ځل لپاره نیمه پای لوبې ته لار وویسته او د دویم ځل لپاره یې د اتلولۍ ګټلو لپاره د مینوالو هیلې راژوندۍ کړې. د پېښور زلمو لوبډلې په روان PSL کې ټولې 9 لوبې کړې چې له دې ډلې یې 5 ګټلې، 3 بایللې او یوه یې بې پایلې پای ته رسېدلې. دا د یادې لوبډلې 9 وار دی چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي او 4 ځله پای لوبې ته وتلې، خو پرته له یو ځل اتلولۍ ګټلو بیرته هر وار تش لاس راستنه شوې ده. په همدې حال کې په سږني سوپر لیګ کې له پېښور زلمو سره یوازینی افغان لوبغاړی نوین الحق دی. نوین ته د پېښور زلمو په 5 لوبو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی او په هر هغه لوبه کې چې نوین الحق ورسره نه وو بایللې یې دي. که څه هم د توپ اچونې پر مهال د نوین د منډو د ورکړې کچه زیاته وي، خو بیا هم په مهمو شیبو کې اغیزناکه توپ اچونه کوي او د لوبغاړو په سوځولو د پېښور زلمو د بریا لپاره لاره هواروي. په ورته مهال د سوپر لیګ په سږني پړاو کې تر ټولو ډېرې مخکښې منډې جوړونکی لوبغاړی د پېښور زلمو لوبډلمشر بابر اعظم دی چې 440 منډې یې کړي او په توپ اچونه کې انګلنډی لوبغاړی لوکو ووډ دی چې په 8 لوبو کې 10 ویکټې اخیستې دي.